که میلیونونه ګناهونه دې کړي وي، که دې ګناهونه د سمندر تر زګه هم ډیر وي، الله پاک ته ورستون شه، ټول ګناهونه دې بخي انشاءالله. شیطان بد کوي، درته وایي چې ته خو ډیر ګناهونه کړي، ته به څنګه الله وبخي؟ نه نه نه، د شیطان به نه منې، شیطان به په دې خوله باندې وهي او الله ته به ورستنېږي. الله پاک دې ګناهونه بخي، ان د سمندر تر زګه هم که ډیر وي. د الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي، الله پاک وایي چې زما هغه بندگان چې په ځانونو باندې ظلم کړی دی، ولې زما له رحمته ناهیلي کیږي؟ په بل آیت کې دې نه دی اورېدلي چې الله پاک وایي زه خپلو بندگانو ته تر دې شارګه هم نږدې یم؟ نو بیا ولې ناهیله یې؟ دا تشویش مه کوه چې ګناه به دې نه بخښل کیږي، تر هغې پورې توبه وباسه چې زړه دې ډاډه شي، الله پاک ته ورستون شه. سلام علیکم.